ما درته ویل چې د کم حدیث روایت ما ستاسو په مخ کې پیش کړي د دې حدیث روایت کوونکی راوي دا د پیغمبر مشهور شاګرد د پیغمبر مشهور صحابي او ډېر مبارک انسان حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی. ما درته ویلي و 13 جمعه کې چې دغه احادیث د پیشوم د اکثر احادیث قدسیه دي. حدیث قدسی او د قرآن په مابین کې څه فرق دی؟ قرآن دام د الله تعالی کلام دی، حدیث قدسی د الله تعالی کلام دی، لیکن قرآن لفظاً و معناً دواړه د الله تعالی کلام دی. الفاظ هم د الله سره شوي سوي دي، د الله د ذات صادر سوي دي، د هغې مفهوم و معنا هم د الله تعالی د ذات څه ده. صرف پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې ناقل دی. جبرائیل علیه الصلاة والسلام د الله د ذات څخه الفاظ راخستي دي، پیغمبر علیه السلام ته را رسولي دي، او پیغمبر علیه السلام هغه د الله الفاظ برای راست د امت ته پیش کړي دي. دې ته قرآن وایي د هغې الفاظ هم د الله دي، د هغې معانی او مطالب او مفاهیم هم د الله تعالی دي. لیکن یو حدیث قدسی دی. حدیث قدسی هم دې ته ویل کېږي چې هغې هم د الله تعالی کلام دی، لیکن هغه کلام الله تعالی په یو ذریعه باندې د هغې مفهوم و معنا د پیغمبر علیه السلام زړه ته را رسولی ده، یا د جبرائیل علیه السلام په ذریعه، یا په خوب کې، یا په الهام باندې الله تعالی هغه معنا او مفهوم د پیغمبر علیه السلام زړه ته را رسولی دی. او د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام بیا په خپلو الفاظو هغه مفهوم او هغه معنا او هغه مطلب د امت ته پیش کړی دی. نو د دې معنا او مفهوم دا د الله تعالی او ډېر ځله الفاظ بیا کله خپل د پیغمبر علیه السلام الفاظ. نو پیغمبر علیه السلام د الله تعالی یو قول را نقل کوي. الله تعالی څه وایي؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. دې انسانیت کې چې کله یو چا زما د یو ولی مخالفت وکړي، دشمني یې وکړه، او زما یو ولی ته په سپک نظر باندې وکتل او هغې ته اذیت و تکلیف ورساوی، نو الله تعالی وایي فقد آذنته بالحرب، زما د طرفه د هغه سړي سره اعلان جنگ دی. بیا زما او د هغه سړي مقابله سره راله، بیا ما او هغه سړی په خزه کې سو سره، بیا ما او هغه انسان په مورچل کې سره رالو، او ما او هغه سړی دی زما ګریوان ته لاس راچي، زه به د ګریوان ته لاس راچوم. چې کم سړي زما د یو ولي سره دشمني وکړه او د هغې اذیت و زیرېدلې وکړو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زما د هغې سره اعلاني جنګ دی. ځکه د دنیا معاشره ده، د دنیا حالات دي، او د دنیا اختلافي مسائل د سړي مخ له راځي.